شپږم نمبر د کیمرې په خپل اصلي حالت کې پاتې کېدل. لیدونکو په سپوږمۍ باندې د هوا د نشتون له امله د حرارت درجه تر 150 سانتي ګریډه پورې رسیږي. لکه څرنګه چې له ټولو څخه د لوړې کوالټۍ او کیفیت لرونکي کیمره له 70 سانتي ګریډ څخه په زیاته درجه حرارت او ګرمۍ کې ریکارډینګ نشي کولای، ځکه چې تودوخه د کیمرې په لینز باندې کیمیاوي تاثیرات اچوي چې له امله یې لینز له کاره ولویږي. البته په کیمره کې د ضروري سیټینګ په کولو سره چې د هغې لینز له دومره تودوخې وساتل شي، کولای شو چې ویډیو ریکارډ یا انځور واخلو. خو په زړه پورې خبره دا ده چې په سپوږمۍ کې ریکارډ کوونکي کیمره چې نوم یې ایکزوس لینز هالیوډ کیمره و، چې پرته د کوم خاص سیټینګ او بدلون په ورکولو سره په سپوږمۍ باندې وکارول شوه، چې هیڅ امکان نه لري، ځکه چې د سپوږمۍ د تابکارۍ د شواو په موجودیت کې هیڅ یوه عامه کیمره کار نشي کولای. اووم، پښې په خاوره کې ننوتل. لیدونکو په سپوږمۍ کې اوبه شتون نه لري او موږ په دې پوهیږو چې په کوم ځای کې چې اوبه نه وي نو هلته پښې په خاوره کې هم نه ښخیږي، که څه هم څومره دوړې پرتې وي. په همداسې ډول د ناسا لخوا په اخیستل شویو عکسونو کې د موجود شخص پښې په خاوره کې ننوتلې لیدل کیږي. کتونکو له دې څخه بغیر داسې ډېرې پوښتنې او ثبوتونه شتون لري چې دا شکونه او پوښتنې ورڅخه په لاس راځي چې آیا رښتیا انسان سپوږمۍ ته تللی و یا دا یوازې ډرامه یو چم یا هیله ده. او که چیرته هغه ټول بیان کړم نو په یقیني ډول دا ویډیو د دې وړ نه پاتې کیږي، نو ښکاره خبره ده چې ویډیو ډیر وخت نیسي. او په همداسې ډول د ویډیو د اصلي هدف په طرف ورځو. لیدونکو نن 2024 کال دی او په 1990 کال کې د ناسا د ادارې لخوا په خلایي سفر باندې د ډرامې جوړول په لیدلو ارزي او د دوی لاچاري د ستایلو وړ ده. هغه ناسا چې په 1990 کې ټول میشن په تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه خپور کړی و، اوس چې د دوی قدم له حقیقت سره مخامخ دی نو د دوی عقلونو ته نور هم عقل ورغی. دا نور هم روښانه کوي، یعنی دوی ته اندازه وشوه چې د الله تعالی لوري د جوړ شویو حدودو څخه وتل تر اوسه پورې د دوی لپاره ناممکن دي، ځکه چې سپوږمۍ ته د تللو لپاره 9 میاشتې وخت پکار دی او سپوږمۍ له ځمکې څخه 3,84,400 کیلومتره لرې ده او په 9 میاشتو کې له ټولو څخه په محفوظ لباس کې بدن د زهرجنو یا تابکاري شواو مقاومت نشي کولای. لیدونکو د ځمکې څخه له 9,000 کیلومتره لوړوالي نه وروسته د اسمان حدود پیل کیږي او دلته ډیر غټ غرونه، ډبرې او سیارې چې غیر همواري دي په زیاته اندازه شتون لري، چې له دوی څخه راوتونکي زهرجن شواوې هر ډول وجود په نښه کولی شي او د مرګ حالت ته یې رسولی شي. له دې نه بغیر کشش ثقل یعنی د جاذبې قوې نه موجودیت انسان ختم کولی شي. په ځمکه باندې زموږ شتون د جاذبې قوې له امله پاتې دی او که چیرته دا نه وای نو ډارک انرژي به په څو دقیقو کې زموږ زنګونونه او هډوکي رامات کړي وای او همدا انجام به له ځمکې څخه په وتلو سره زموږ وي، ځکه چې د ځمکې څخه د باندې د جاذبې قوه شتون نه لري او نه هم د کومو زهرجنو شواو په مقابل کې کومه حفاظتي پرده موجوده ده. لیدونکو یقینا چې د امریکې سپوږمۍ ته د سفر کولو میشن یوه لوبه وه او د دې هدف دا و چې په نړۍ باندې په فضا کې د څېړنو بهتري پر نورو قایمول وي او روس یې په فضایي سیالۍ کې لاندې راوستل غوښتل. او که چیرته سپوږمۍ ته تګ دومره اسانه وای نو څه لامل دی چې د شپږمې لسیزې په پیل کېدو او په تېرېدو سره بیا هم دوباره داسې یو څه ونه شول. یو ځل بیا هیچا په سپوږمۍ باندې قدم کېنښوده، که څه هم په نن سبا کې له حد څخه وتلي عصري او ایډوانس ټیکنالوژي شتون لري. تاسو د دې په باره کې کوم نظر لرئ؟ خپل نظر مو په کمنټونو کې راسره شریکولی شئ. زه هیله لرم چې نننۍ ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو خوند درکړی وي لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره دا ډول معلومات په فیسبوک او واتساپ کې شیر کړئ. زما نوم دی سمیع الله ابرار او تاسو وینئ پښتو ډسکوري یوازینی چینل. مننه کوم چې تر دا مهاله پورې راسره مل وئ. الله مو مل شه.